د پرو اکټیویټي تعریف. پرو اکټیویټي ډیفاینډ. د پرو اکټیو کلمه نن سبا په مدیریتي ادبیاتو کې ډیره کاریږي، خو که تاسو یې ولټوئ نو په ډیرو قاموسونو کې به یې ونه مومئ. د دې معنا تر ګام اخیستو ورهاخوا ده. د دې معنا دا ده چې د انسان په توګه موږ خپله د خپل ژوند مسؤل یو. زموږ چلندونه د حالاتو نه بلکې زموږ د خپلو پریکړو پایله وي. موږ خپل احساسات د خپلو ارزښتونو تابع کولی شو. موږ د ګام پورته کولو وړتیا او د څیزونو ممکنولو مسؤلیت لرو. اوس د مسؤلیت یا ریسپانسیبیلیټي کلمې ته تم کیږو. ریسپانس یعنی چلن یا غبرګون او ابیلیټي یعنی د ټاکنې وړتیا. فعال یا پروآکټیو خلک دا مسؤلیت ډېر ښه پیژني. دا خلک حالات، پیښې، چاپیریال او خپله روزنه نه ملامتوي. د دوی غبرګون د خپلو شعوري ټاکنې پایله او د ارزښتونو پر بنسټ ولاړ وي. موږ طبعا فعال یا پروآکټیو یو. که زموږ ژوند یوازې د حالاتو او روزنې زېږنده ښکاري، لامل یې شته. لامل یې دا دی چې موږ دا شیان په شعوري یا لاشعوري توګه تر ځان قوي ګڼلی او اوس پر موږ واکمن دي. په دې کار بیا انسان لنډپاره یا ریاکټیو کیږي. لنډپاري خلک له خپل طبیعي چاپیریال اغېزمنېږي. که هوا ښه وي دوی ښه وي، که ښه نه وي د دوی پر طبیعت او چلند دواړو اغېز کوي. خو پروآکټیو خلک له ځان سره خپله هوا یعنی موسم ګرځوي. که لمر وي او که وریځ وي دوی په کیسه کې نه دي. د دوی چلن او طبیعت په ارزښتونو ولاړ وي، او پر ارزښتونو ولاړ طبیعت او چلن بیا د موسم په کیسه کې نه وي. رحمان بابا وایي لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. په هره چاره ژر غبرګون ښودونکي یعنی لنډپاري یا ریاکټیو خلک له ټولنیز چاپیریاله هم اغېزمنېږي. ټولنیزه هوا هم پر دوی ډېر اغېز کوي. که چا ورسره ښه روغبړ وکړ خوشحاله وي، که لږ سوړ روغبړ یې وکړ دستي ورته مورچل نیسي. داسې خلک خپل احساساتي ژوند د نورو خلکو پر چلندونو دروي. دوی د نورو خلکو ضعفونو ته دومره قوت ورکړی چې بیا یې خپله هم نشي قابو کولی. د پروآکټیو خلکو لنډه معنا دا ده چې غوښتنه یا غریزه د ارزښتونو تابع کوي. خو لنډپاري خلک د خپلو احساساتو، حالاتو او چاپیریال په ورکړې په لاره روان وي. پروآکټیو خلک پر ارزښتونو روان وي او دا ارزښتونه ښه په ځیر ټاکل شوي وي. ایلینیر روزولټ وایي هیڅوک مو ستاسو له اجازې پرته نشي ځورولی، او ګاندي بیا وایي هیڅوک رانه تر هغې عزت نشي اخیستی چې موږ یې خپله ورنه سپارو. له موږ سره چې هر څه کیږي زموږ په خوښه او رضا کیږي، او همدا اصل موږ ډېر زیات ځوروي. منم چې منل یې ډېر سخت دي، خصوصا دا چې له کلونو موږ د خپلو ستونزو لامل حالات یا هم د نورو چلند باله. خو تر څو چې موږ د زړه له تله دا ونه منو چې زه چې نن څه یم زما د پرونیو پریکړو زېږنده یم، نو تر هغې نشو ویلی چې زه به نورې بل ډول پریکړې کوم. له موږ سره چې بد کیږي په بدو نه ځورېږو، بلکې په هغه غبرګون ځورېږو چې د دې بدو پر وړاندې ترسره کیږي. شیان موږ ته فزیکي یا اقتصادي زیان رسوي او موږ ورسره خفه کیږو، خو موږ اصلي هویت او کرکټر باید ترې اغېزمن نشي، بلکې زموږ ترخي تجربې او سخت حالات زموږ ازمویښت وي. دا زموږ کرکټر قوي کوي او قوت راکې پیدا کوي. دا له راتلونکو ستونزو سره مخ کېدو وړتیا راکوي، او له ستونزو سره زموږ دا چلن نورو ته هم زړه او زغم ورکوي. موږ داسې ډېر خلک پیژنو چې په سختو حالاتو کې ښکیل وي، خو بیا یې هم حوصله او احساسات ډېر قوي وي. ښه بېلګه یې په مرګونو ناروغیو پراته او معلول او معیوب خلک دي. د دې خلکو درنښت او غرور پر موږ ډېر اغېز کوي. د یو کس په اړه زموږ په ذهن کې تر دې بله ښه انځورګري نشي کېدی چې له وخت او حالاتو سره په مبارزه کې بریالی شوی وي. دا برم او لویوالی ډېر زیات اغېزناک وي، ژوند ته ارزښت ورکوي او ژوند ستروي.